دویمه مسله هغه د قضایي لمنځونو مسئله ده، که څه د مجبوري له وجې نه یا د عذر د وجې نه یا د چا نه هیر شوه چې د هغه نه لمنځونه قضا شوي ول، نو هر کله چې ورته دا مونځ زیات شي فوراً د هغه مانځه قضایي راوړي. او د قضایي لمنځونو د ادا کولو طریقه دا ده، مثلا که چا څخه د ماسپښین مونځ قضا شوی وي نو ښه خبره دا ده چې د مازدیګر د لمانځه نه د مخکې د هغه قضایي راوړي. لکن که د مازدیګر مونځ ترېنه قضا شوی نو بیا د ماښام کې د فرض مونځ د مخکې د هغه قضایي نه راوړي، بلکې د فرضو او سنتو نه وروسته د هغه قضایي راوړي. په نورو وختونو کې دا خیال وساتي تر څو چې مکروه وخت کې داخل نشي. که چا نه د سهار مونځ قضا و نو مخکې دې نه چې د ماسپښین مانځه وخت راشي باید چې د خپل د سهار مانځه قضایي راوړي. او که زمونږ د ځینې ورونو او خویندو څخه ډېر منځونه قضا شوي ول نو چې کله ورته یاد شو په مغه وخت کې د هغو منځونو قضایي راوړي. دا مسله ضرور نه ده چې د هر وخت مونځ دې په مغه وخت کې قضایي راوړي. مثلا تا نه د ماسپښین مونځ قضا شوی دا به د ماسپښین د مانځه په وخت کې قضایي راوړي، یا د مازدیګر مونځ قضا شوی د مازدیګر په وخت کې قضایي راوړي. دا ضرور نه ده کولی شي چې د ماسپښین مونځ په هر وخت کې قضایي راوړي، د مازدیګر مونځ په هر وخت کې د هغه قضایي راوړي. مهمه دا ده چې د هغو قضایي راوړی شي تر څو د الله رب العزت په دربار کې مسئول نه وي انسان. او که د چا نه ډېر زیات منځونه قضا شوي وي چې د هغو شمیر ورته معلوم نه وي او د ټولو منځونو قضایي راوړل البته په یو وخت کې هغه ته مشکل وي، نو در هر منځه سره د 2 او 3 منځونه قضایي راګرځوي. که 2 او 3 نشي د یو منځه قضایي خو دې راوړي. هغه څوک چې صاحب ترتیب وي اول به قضایي مونځ ادا کړي او بیا به ورپسې وختي مونځ ادا کړي. مثلا که د چا نه 2 3 4 منځونه قضا شوي وي او که وخت تنګ وي نو بیا د فرض په خپل وخت کې ادا کړي، د هغه نه د وروسته قضایي مونځ راوړي. اما هغه څوک چې صاحب ترتیب نه وي د هغه نه 6 منځونه نه ډېر قضا شوي وي کولی شي چې اول قضایي راوړي او کولی شي چې اول وختي وکړي، خو که وخت تنګ و اول د وختي وکړي د هغه پسې د وروسته بیا د قضایي منځونو قضا راوړي. او که زموږ یو مسلمان ورور و یا مسلمانه خور وه چې هغه بېلمازه ول، الله ورته لارښوونه وکړه د بېلمازي نه توبه ویسته، نو دې ته ضروري ده چې اندازه ولګوي چې له ما څخه به څومره منځونه قضا شوي. نو چې کله هغه اندازه ولګوله چې ما نه به دومره منځونه قضا شوي نو د هر منځه سره د 1 یا 2 منځونه هغه قضایي راګرځوي. او که څوک ډېر سخت مریض وي او هغه سره د مرګ او د مړه کېدلو ویره وي او خپل منځونه یې نه وي پوره کړي نو ده ته پکار ده چې خپل وارثینو ته وصیت وکړي چې زما نه دونه منځونه پاتې تر څو چې ورثه د هغه منځونو فدیه ورکړي چې د هر منځه فدیه د سرسایې په اندازه ده. او قضایي چې راوړو البته صرف د فرضو او د وترو قضایي شته، د سنتو قضایي نه ده راغلې. البته صرف د سهار سنتو د تاکید د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی.